روسیې او چین د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې موږ په افغانستان کې د دوامداره ثبات دپاره ملاتړ کوو. وایي چې په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو یو. له دې وړاندې هم چین او روسیې په نړیواله کچه په وار وار د افغانستان د ثبات خبره کړې. د افغانستان سره د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو موضوع یاده کړې. همداراز په نړیواله کچه په دې باندې غږ سوی چې باید له افغانستان څخه محدودیتونه لرې سي. بل پړاو ته د شانګهای غونډو کې د ګډون مسله هم په وار وار یاده سوې چې اوس هم د دغې اعلامیې په ترڅ کې یاده سوې چې باید افغانستان په دغه غونډو کې ګډون ولري. اهمیت لري د افغانستان ګډون په دغسې مسایلو کې او د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په تړاو هم روسیې، چین او د سیمې هیوادونو په وار وار دا خبره کړې چې باید له افغانستان سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وسي. دا چې چین او روسیې تر اوسه پورې له افغانستان سره په کم ډول همکاري ترسره کړې، له دې وروسته باید دوی اوږدمهاله همکاري د دایمي ثبات دپاره څه ډول ترسره کړي. دا هغه موضوعات دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. را سره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی سید محسن حسیني، بل میلمه را سره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ښاغلی ډاکټر عاطف مختار، او را سره د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر محمود الکوزی ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست. وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. مختار صاحب، تاسو د روسیې او د چین د دغه ګډې اعلامیې په تړاو څه وایاست؟ په دې کې کوم مسایل نور راغلي دي؟ سلام محترم علیزی صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان عزتمن ولس ته. که تاسو د افغانستان جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیک نقطې ته وګورئ، دې نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان د روسانو او د چینایانو په منځ کې د قدرت توازن مساوي کوي. په دې معنا چې افغانستان کولی شي هم د چینایانو او هم د روسانو د ټکنالوژي نه کار واخلي او د افغانستان امنیت مستقیما په روسانو او چینایانو باندې اثر لري. په دې لحاظ کله تاسو د افغانستان سیاسي جغرافیه ته ګورئ او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګورئ، د تاثیر مستقیما هم په روسانو باندې کیږي او هم په چینایانو باندې. په همدې لحاظ روسان دته متوجه دي که په افغانستان کې امنیت وي او افغانستان د چا لپاره ګواښ نه وي، چې قطعا افغانستان د چا لپاره ګواښ نه دی، دا په مسکو او بیجینګ باندې دواړه خپل اثر لري. له بل خوا افغانستان کولی سي د دغه دوو قدرتونو په منځ کې یو متوازن سیاست نقطه هم وګرځي. دا چې ډاکټر صاحب چین او روسیه وایي چې موږ د افغانستان د دایمي ثبات دپاره کار کوو، دغه ملاتړ خپله په سیمه ییزه او نړیواله کچه څومره تاثیر لري د افغانستان پر وضعیت؟ تاسو که د چینایانو دیموګرافي یا نفوس ته وګورئ او بیا د روسانو نفوس ته وګورئ او د روسانو مځکې ته وګورئ او د چینایانو مځکې ته وګورئ، عملا افغانستان د نیم نړۍ سره تعلق لري. په دې اساس دغه نقطه چې کله چینایان غواړي چې دا ووایي چې موږ غواړو د تفاهم او تعامل لاره خلاص کړو، که بیا دا هم موضوع وایي چې غواړو د پاکستان سره د افغانستان کوم اختلاف دی دا له منځه ویسي، دا د افغانستان په ګټه دی. افغانستان په دغه شرایطو کې نه غواړي تقابلي سیاست ولري. افغانستان دفاعي سیاست لري او د دفاعي سیاست په نتیجه کې د چینایانو موقف د افغانستان په هکله مؤثر، مفید او اغیزمند دی. ډاکټر صاحب، د افغانستان، چین او روسیې ګټو ته چا خطر متوجه کړی او د دوی ګډ کار څه شی دی چې باید ترسره یې کړي؟ افغانستان د چا لپاره ګواښ نه دی. دویم موضوع دلته دا دی چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله شتون نه لري. دریم موضوع دلته دا دی چې د چینایانو او د روسانو منافع مستقیما د افغانستان د منافعو سره غوټه شوی. په دې معنا چې افغانستان په یو کوریدور باور لري او دغه کوریدور کولی شي د افغانستان لپاره هم میلیونونه ډالر راوړي او د چینایانو او د روسانو د امنیت لپاره هم مفید وي. دریم موضوع د پاکستان موضوع دی. پاکستان دې نتیجې ته رسېدلی، که تاسو د پاکستان سیپک
کوریدور ته وګوري یا بارډر ته وګوري په ګوادر کې هغه ناکام شو. اول د هغه ناکامي استدلال او دلیل هم دا دی چې پاکستان ونشو توانېدلی د افغانستان سره په توافق ورسېږي، ونشو توانېدلی د افغانستان په حق یو ناپېژندل متوازن سیاست ورغي. په دغه شرایطو کې چې تاسو افغانستان ته ګوري، افغانستان ورو ورو پر داسې یو کوریدور بدلیږي چې هغه کوریدور نه چینایان، روسان او افغانان او ټول منځنۍ اسیا ورنه ګټه اخیستلی شي. محسنی صاحب، شما در مورد نظر که چین و روسیه از طریق یک اعلامیه نشر کردن که ما به خاطر ثبات دائمی افغانستان کار میکنیم، چی میگن؟ روسیه و چین طی 5 سال چقدر توانسته مسئولیت خود انجام بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سپاس از جناب عالی و همکاران شما در شبکه جهانی شمشاد. عرض سلام دارم خدمت بینندگان خوب و علیکم السلام و پربیننده شبکه شما و مهمانان حاضر در بحث. خب بدون شک نقش روسیه و چین هم در سطح بین الملل دنیا و هم در موضوع افغانستان میتونه یک نقش مؤثر و سازنده باشه. با توجه بر اینکه 5 سال از عمر با برکت دولت امارت اسلامی افغانستان میگذرد، دستگاه دیپلماسی دولت امارت اسلامی همیشه تلاش برای این بوده است که یک ارتباط حسنه و خوبی را با همه دنیا برقرار بکنه، خصوصا با همسایگانش. مسئولیتی که افغانستان انجام داده به چین و روسیه چی بوده؟ بزرگترین مسئولیتی که میتونه دولت افغانستان انجام داده باشه، ببینید افغانستان از نظر جغرافیایی یک موقعیت بسیار حساس و مهمی را داره و در طول اشغال هایی که در دوران های گذشته خصوصا روس ها و آمریکایی ها در افغانستان داشته، برای روسیه و چین و خیلی کشورهای دیگه نقش افغانستان، جایگاه استراتژیک افغانستان و جغرافیای افغانستان خیلی مشخصه. این برای روسیه و چین خیلی مهم هست. لذا برای اینکه در این 5 سال امارت اسلامی و دولت افغانستان چین نقش سازنده و مهمی را در رابطه با ارتباط با چین و روسیه و همسایه خودش داشته، این میتواند در عرصه های اقتصادی باشه و خصوصا در مسائل مواد مخدر، مسائل توریسم، مسائل دیگه در داخل افغانستان که به هر حال نگرانی و دغدغه جامعه جهانی بود. افغانستان به خوبی نشان داد که افغانستان باثبات، افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی امروز جایگاهی برای گروه های توریستی در افغانستان وجود نداره و این افغانستان عاری از توریست هست و افغانستان عاری از مواد مخدر هست و هیچ نگرانی برای کشورهای همسایه و دنیا خصوصا چین و روسیه نمیتونه نگرانی ایجاد بکنه. و امروز در منطقه اگر ثبات وجود داره، اگر اونا از مشکلات و تهدیدات به دور هستند، چقدر امتیازش به افغانستان برمیگرده؟ از برکت افغانستان است. خب یقینا افغانستان باثبات، افغانستان با دارای امنیت بالا، این هم به نفع کشورهای همسایه و خصوصا چین و روسیه است. ببینید شما در دوران گذشته، دوران حاکمیت در جمهوریت، آمریکایی ها و ناتو در افغانستان حضور داشتند و پایگاه بگرام که بزرگترین پایگاه در خاورمیانه حساب میشه و از نظر مسائل سیاسی و امنیتی هم برای چین و روسیه خیلی اهمیت بالایی داره و در اختیار آمریکایی ها بود و روس ها و چین ها همیشه بیم داشتن که از افغانستان، از جغرافیای افغانستان، از پایگاه بگرام اینها مورد تهدید قرار بگیره. امروز با آمدن امارت اسلامی، دولت امارت اسلامی، این تهدید برطرف شده و افغانستان امروز به یک افغانستان باثبات و یک افغانستان که تعامل سیاسی خوبی را با کشورها خصوصا چین و روسیه داشته باشه و اون سیاست را دنبال میکنه و سیاست موفق. در رابطه به اعلامیه‌ای که نشر کرده روسیه و چین چی میگن شما؟ این اعلامیه خیلی مهمه به خاطر از که اگر واقعا چینی ها و روس ها که هر دو کشوری مهمه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی، یعنی چین و روسیه خیلی نقششون در افغانستان، ثبات برای افغانستان، امنیت برای افغانستان، خصوصا آسیای میانه، کشورهای آسیای میانه که روس ها در اینجا نفوذ بسیار بالایی در تاجیکستان، ازبکستان، بعضی کشورهای دیگه داره و اینا میتواند به هر حال با این اعلامیه‌ای که دادن در واقع
ثابت بکنن که ما یعنی عملا ثابت بکنن که ما دنبال یک امنیت ثابت و امنیت خوبی و ثبات در افغانستان هستیم، اما هر نوع امنیتی بدون هزینه امکان پذیر نیست. باید اینها عملا بیاد در میدان به افغانستان کمک بکنه. هزینه‌اش چی باید باشه برای افغانستان؟ بله، هزینه میتونه امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسه، گرچه روس‌ها به رسمیت شناختن، چین هم این کارو بکنه، همسایه ما این کار انجام بدن، این حسنیت رو نشان بده. امنیت اقتصادی داریم ما، امنیتی که به هر حال از نظر سطح بین الملل و حمایت در سطح بین الملل میتونه اینها همشون در ثبات افغانستان خوب و دارای امنیت کمک بکنه. چقدر مسئولیت چین و روسیه بودی موضوع که باید تا 5 سالی کار انجام میدادن؟ مثل روسیه چین هم باید به رسمیت خب برای همه دنیا معلومه، برای تحلیلگرای سیاسی و اونایی که میفهمن از سیاست، بوی بردن و در حوزه سیاست بودن، در دوران اشغال روس‌ها در افغانستان و دوران خلقی ها در افغانستان کاملا روس‌ها با اوضاع و شرایط افغانستان مسلطه. جغرافی افغانستان میدنه، معادن افغانستان میدنه، موقعیت و جغرافی افغانستان را میدنه و تأثیر افغانستان بر کشورهای همسایه و حتی روسیه و چین را هم میدونه و با فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان هم آشنایی داره. همینطوری که روس‌ها همیشه به دنبال کارهای اقتصادی بودن و این دروازه‌ای که امروز قرار هست باز بشه و در حال باز شدن هست، دروازه واخان، که پل ارتباطی بسیار خوب میتونه بین افغانستان و چین باشه و حضور چینی ها هم در دوران جمهوریت، خصوصا در دوران امارت اسلامی که یک رابطه عمیق اقتصادی بین امارت اسلامی و چین وجود داره، همه اینها میتونه به هر حال برای همکاری بین افغانستان و روسیه و چین هم کمک بکنه. برای الکوزی صاحب، روسیه و چین په داسې حال کې خپل اعلامیه خپروي چې پاکستان پر افغانستان باندې تور پورې کوي، په وار وار دا تورونه پورې کوي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ګواښ متوجه ده. په داسې حال کې چې اصله ستونزه پاکستان جوړه کړې، نن چې دغه اعلامیه هم خپریږي د چین له سفارت څخه په پاکستان کې خپریږي، دا خپل څه پیغام وړاندې کوي چې روسیه او چین په پاکستان کې دا اعلامیه خپروي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو مېلمنو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. دې کې شک نشته ده چې د افغانستان ثبات او امنیت د چین او هم د روسیې لپاره ډېر مهم ده. د چین لپاره افغانستان ګاونډی ده. چین همیشه کوشش کوي چې اقتصادي رشد وکړي. افغانستان د چین لپاره ډېر زیات فرصتونه دي، هغه که زیرمې دي، هغه که د سړکونو پراخول دي یا د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا او نورې نړۍ ته رسیدل دي. نو د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات اقتصادي فرصتونه دي او هم د امنیت لحاظ نه چین نه غواړي چې افغانستان کې داسې یو خپل الکوزی صاحب مخکې له دې چې مسلې ته وړاندې وړاندې سو، د پاکستان په منځ کې له خپل سفارت څخه چین او روسیه دغه اعلامیه خپروي، دا پاکستان ته څه پیغام وړاندې کوي؟ چین او روسیه دواړه پوهیږي چې پاکستان همیشه داسې ډبل گیم ادا کوي، نو همیشه یو ډول دومخه پالیسی مخته وړي. نو دې لپاره د پاکستان خپلې ملي ګټې دي چې دغه لپاره دوی کوم هر ډول ارزښتونه له لاسه ورکوي او دغه لپاره دوی کار کوي. او په یعنی وخت کې یعنی روس او چین دواړه په دې پیږي چې پاکستان د امریکا لپاره تر هر چا زیات وفادار ده. پاکستان د سیمې لپاره همیشه د امریکا له خوا نه کارول شوی ده د خپل مقاصدو لپاره. یعنی پاکستان کې که حکومت راځي، که مشر ټاکل کیږي، که د پوز مشر ټاکل کیږي، باید د امریکا له خوا نه اپروول ورته ورکړل شي. غیر لغنه نشي کېدای چې څوک د پوز مشر سي یا پاکستان کې صدر اعظم سي یا ولسمشر سي. نو دا شینه دي چې په دې چین هم پوهیږي او روسیه هم پوهیږي. کله چې چین او روسیه اعلامیه خپروي د افغانستان د دایمي ثبات دپاره، دا څه روښانه کوي چې هغه اړخونه یې باید واضح سي؟
چین او روسیې ته په دې پوهېږي چې پاکستان دلته دوه مخه پالیسي دغه کوي، نو وخت دوی هم خپل پیغام هغه ته ورکوي، پاکستان ته ورکوي چې د افغانستان ثبات موږ دپاره مهمه ده، زموږ ګټې پکې دي، زموږ ملي ګټې د افغانستان د ثبات سره نښتې دي، هغه که سیمه ییز امنیت موضوع ده، که هغه د اقتصاد موضوع ده، نو دا د روسیه او چین دا پیغام پاکستان ته ورکوي چې هغه څه چې امریکا یا غرب غواړي شاید چې د افغانستان کې یا په سیمه کې یو ډول بې ثباتي رامنځته کړي، غواړي چې موږ د دې طرفداره نه یو، تاسې به دې ته متوجه اوسئ چې موږ په هر قوت سره غواړو چې دلته ثبات راشي، هر هغه کړنه چې مثال زموږ د سیمې امنیت ته تاوان رسي، هغه زموږ اقتصاد ته تاوان رسي، موږ دغه مقابل کې درېږو. نو دا واضح پیغام پاکستان ته هم ده، خو په عین وخت کې پاکستان یو ډیر مکار او ډیر با تجربه لوبغاړی ده. دوی همیشه کوشش کوي چې هم د چین نه ګټه پورته کړي، هم د روسیې نه ګټه پورته کړي، او هم د امریکا نه ګټه پورته کړي. نو دا موږ افغانانو پورې تړلې ده چې موږ څنګه کولی شو چې داسې یو متوازن سیاست غوره کړو چې افغانستان د نورو لپاره د تقابل ډګر نشي، د جګړې ډګر نشي، بلکې افغانستان یو سیمه ییز د همکارۍ ډګر شي، د اقتصاد لپاره یو څلورلارې جوړه شي، د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا ترمنځ یو پل جوړ شي. نو دا زمونږ هغه متوازن سیاست پورې اړه لري چې موږ دغه سیاست باید خپل کړو، او هم ګاونډیان او هم هغه سیمه ییزې لوبغاړي دلته چین روسیه د دوامداره ثبات دپاره خبرې کوي. د دوامداره ثبات دپاره مهم اړخونه څه دي چې هغه باید دوی ترسره کړي تر څو هغه څه چې دوی په خبرو کې وایي په عمل کې ثابت شي؟ د دایمي ثبات لپاره طبعا د افغانستان اقتصاد مهمه ده چې دوی هغه څه وکړي چې د دوی مشترک ګټې هم پکې دي، چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، د افغانستان اقتصاد رشد وکړي، افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک دې ته قدرونه مجبور نشي چې بهر ته لاړ شي، فرصتونه پیدا شي، او هغه څه چې د امنیتي دفاعي تجهیزات دي په دغه برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. یعنی دې ته افغانستان اړ نشي، افغانان دې ته اړ نشي چې بهر ملکونو ته مهاجرتونه وکړي. افغانستان باید قوي بنسټونه ولري، که هغه اداري ده، که هغه عدالت ده. په دغه برخه کې هم چین هم روسیه باید افغانستان سره مرسته وکړي. خو دا مرسته لکه مخکې چې مل دغه وخت کېږي چې دوی هم په دې پوه شي چې په افغانستان کې داسې حکومت ده، داسې څوک دي چې دوی ورسره اوږدمهاله پارتنرشپ ورسره کولی شي. د افغانستان سیاست خو واضح د اقتصاد محوره ده، او د سیمې په کچه په نړیواله سطحه باندې ټولو ته وایي چې نور پرون و د نن دپاره باید کار وکړو. نن موږ غواړو د ټولو دپاره خپل چاره یا هغه حیثیت چې د څلور لارې لري هغه باید موږ ثابت کړو. عملا ټولو ته په متوازن سیاست مخ ته ځي. فکر نه کوو چې دا به یو ښه فرصت وي که د امنیت مسله ده په افغانستان کې هغه اړخ مهمه ده هغه نن وجود لري. ګوره کوم چې دلته خالیګاه چې کوم ځای کې وجود لري، ګوره خلک عمل ته ګوري، یوازې اعلامي ډیر اهمیت نه لري، خلک عمل ته ګوري. څومره چې د عملي هغه خبره ده، اوس هم افغانستان کې ډیر د ځوانانو لپاره فرصتونه نشته ده، اقتصادي ستونزې شته ده، په افغانستان کې مسلکي اداري هغه لپاره قوي کار نه ده روان. همدا اوس هم تاسو وګورئ چې په ډیرو مسلکي ادارونو کې غیر مسلکي خلک ګمارل کیږي. په افغانستان کې د راتلونکي ځوانانو لپاره یو روښانه آینده نه لیدل کیږي. دلته بیا بل څه وړاندې کیږي که ځینې لوړ موقفونه دي، هغه سیاسي موقفونه دي چې پرون هم په دغه موقفو کې هغه خلک و چې د مسلک له اړخه غیر مسلکي و. نن مثال دا ورکول کیږي که پرون داسې اشخاص راغلي وو چې هغه سواد نه درلود، نن خو اقلا دیني زده کړې لري چې هغه په راز کې ده، ولې لاندې ټول هغه اشخاص دي چې عملا دوی کار کوي، مسلکي دي.
بل اړخ ته تاسو ویل چې ځینې نورې خلاوې دي د نورو خلاو په تړاو هم دلته هر څه وایي ثابت دي چې هغه عملا د کار زمینه بنیادي کارونه ترسره کیږي چې دې ته وایي وخت ضرورت لري چې باید وسي که اقتصادي مشکلات دي اقتصادي مشکلات د اوس 5 کلو نه دي دوی وایي له پخوا نه دا مسله پاتې د وخت ضرورت لري چې باید د 500 کلو ناخوالې حل سي ګوره دا پوښتنه باید وشي چې مثال د مسلکي کادرونو روزلو لپاره حکومت کوم اقدامات کوي تر څو پورې د ځوانانو لپاره د فرصتونو پیدا کولو لپاره چې دوی مسلکي کادرونه وروزل شي تخنیکي خلک وروزل شي د دې لپاره حکومت کوم بنیادي انسټیټیوشن جوړ کړي دي کوم عملي ګامونه اخیستي کوم ټریننګونو مرکزونه جوړ کړي دي د دې د ځوانانو د کادرونو نه یوازې د حفظ کولو لپاره بلکې د بهر نه د راجلبولو لپاره کوم عملي اقدامات کړي دي ګوره یو خو دا د چې موږ تیر نظامونه ملامت کو تیر حکومتونه ملامت کو یو دا د چې د یو مسؤلیت حکومت په حیث باندې خپل مسؤلیت داسې ادا کو چې په عملی ډګر کې خلک وویني او یو بدلون د خلکو عملی ژوند کې یو بل سوال ملکوزی صاحب بیا به ولاړ سم عاطف صاحب ته د مسلک په اړه تاسو خبرې وکړلې ډیری وخت انتقاد دا کیږي چې د مسلک په څنګ کې باید تعهد موجود وي ډیری زموږ افغانان ځوانان چې په دوی باندې مصارف وسول امکانات ورته برابر سول چې کله خپل اوج ته ورسېدل چې باید دوی کار وکړي هغه ولاړل نورو هیوادونو ته تاسو خپله د دې شاهد یاست چې په قوي امکاناتو باندې ډیریو زموږ کدرونه وروزل سول خو کله چې هغه اخري حد ته ورسېدل پناه یې وغوښته بل هیواد کې باید مسلک په څنګ کې تعهد وي که یوازې مسلک وای یو ټاپه به څوک پر ازال ملک نزي یا ډیر غریب شي او یا د یار لغه مزینه ګوري من هر افغان باید په افغانستان کې هغه د مالکیت احساس وکړي هیڅوک خپل وطن لخي ورځ نه پریږدي دا مسله 5 کلو ته نه ورګرځي په 10 کلو کې دغه انتقاد و چې دلته کار پیوسی ولې د دې په ځای چې په هغه جمهوریت کې افغانستان ته کار وکړي ولاړل نور هیوادونو ته ګوري موږ په افغانستان کې باید دوامدار دې ته کار وشي چې موږ ځوان کادر څنګه وروزو مسلکي خلک څنګه وروزو تاسو د ایران مثال ته وګورئ کله چې په ایران کې اسلامي انقلاب راغی نو دوی د هر وزارت مسلکي خلک راوختل چې هغه د مذهبي خلکو سره بیخي تړاو نه لري دوی ټول هغه مهم پوسټونه مهم وزارتونه مننه کوم ملکوزی صاحب چې بس بلې خوا ته ولاړ نه سي او دوامداره توګه دوی بورسونه او فرصتونه برابر کړل چې لاړ شي په مختلفو برخونو کې کاغه د فزیک او کاغه د ساينس نور برخې وي دوی په بهر ملکونو کې ځوانان ورزول دوی د سکالرشیپونه ورکړ ډېر امکانات ورته برابر کړل نو ګوره دا د یو مسؤلیت حکومت مسؤلیت کیږي چې ځوانان په شوق سره وکولای شي خپل وطن ته خدمت وکړي مننه الکوزی صاحب درنو لیدونکو دا مالرو بیا هم بخیر رالاست عاطف صاحب نن که چیرې روسیه او چین غواړي چې واقعا په دغه برخه کې چې له افغانستان سره ګډ کار کوي که راسو د ترهګرۍ مبارزې ته د ترهګرۍ په مبارزه کې تر اوسه پورې دوی څومره خپل مسؤلیت ترسره کړی چې هم افغانستان ته باید ترهګرۍ ګواښ متوجه نه او هم سیمې ته که اجازه راکړئ فقط د څو ثانیو لپاره یو مختصر کومنټ ولرم مهرباني اول دا دی چې کله د جمهوریت نظام ړنګېدل امریکا څو تیاري په خجرواش میدان هوایي کې هلته ایښی و چې د افغانستان کدرونه وباسي پوښتنه دا دی چې آیا د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هکله غلط نه و چې ټول کدرونو ته یې د زمینه مساعد کې چې باید خپل خاوره پرېږدي هغه کدرونو ته ضرورت دا و چې هغه دوی باید د افغانستان جغرافیه کې پاتې شوی په دغه نظام کې جذب شوی او د افغانستان د بقا او د سلامت لپاره کار کول دغه یو ستراتیژي نقطه ده چې باید متوجه شي چې کدرونه د افغانستان نه وتل تر ټولو غټ د امریکا د غلط ستراتیژۍ په نتیجه کې دا یو دویم موضوع دلته دا دی کله چې موږ د ترهګرۍ موضوع مطرح کوو
دې نتیجې ته ورسېږو چې افغانستان په تیرو 50 کلونو کې د ترهګرۍ قرباني پاتې شوی، نه د ترهګرانو معمار او نه د په ترهګرۍ باندې باور لري. دریم موضوع د افغانستان ستراتیژیک جغرافیه دی. د افغانستان ستراتیژیک جغرافیه دا موږ ته وایي چې کله روسان نن افغانستان په رسمیت پیژني، دا په یو لحاظ هم د افغانستان لپاره بریا دی او هم د دې سیمې لپاره امنیت دی، او افغانستان د روسانو لپاره او د روسانو په سیاسي اقمار کې چې کوم ملکونه اوسېږي لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، افغانستان دوی لپاره تهدید نه دی. پاتې شو د چینایانو موضوع. اسلامي امارت خو شو توانېدلی چې که ډیپلوماسي موږ په 5 برخو وویشو په علمي لحاظ، اوله برخه اسلامي امارت شو توانېدلی چې انګیج پالیسي د چینایانو سره ولري. عملا چینایان په غیر مستقیم ډول د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی. یو نقطه پاتې دی چې هغه اعلان وکړي، هغه هم د تعاملاتو او د تفاهماتو په منځ کې راځي. دریم موضوع دلته دا دی چې د افغانستان سیاست د تقابل سیاست نه دی، د تفاهم سیاست دی. مفهوم دا دی چې افغانستان نه غواړي د قوتونو او د هژمونیکو قوتونو او قدرتونو په منځ کې د تصادم منطقه شي، بلکې افغانستان غواړي د تعامل او د تفاهم له لارې د غرب سره هم په تفاهم کې پاتې شي او د غرب سره ښه تعلق ولري. بل موضوع دلته چې اساسي ټکی دی، اوس چینایان کله چې چینایان غواړي پاکستان نه اعلامیه صادر کړي، پاکستان ته وایي چې افغانستان زموږ لپاره تهدید نه دی، زموږ منافع د افغانستان سره تړلي دي. که چیرې چینایان د افغانستان له لارې واخان له لارې افغانستان د چینایانو سره وصل کېږي، مستقیما د افغانستان په اقتصاد باندې اثر کوي. افغانستان کولی شي د یو ناپېیلي سیاست په نتیجه کې اقتصاد محوره سیاست. ډاکټر صاحب، کله چې د واخان له لارې افغانستان او چین وصلېږي، په دې کې دواړو خواو هغه ګټې دي چې هغه ستراتیژیک ملګرتیا ثابتوي. دلته د مداخلاتو د ناامنیو لاسوهنو مسله راوړاندې کېږي. دغه موضوع چې د پاکستان په منځ کې له سفارت څخه د چین اعلامیه خپریږي، څومره د خطر زنګ خپله پاکستان ته وړاندې کیږي چې تاسو بدخشان، واخان پر وړاندې مزاحمت مه کوئ. دغه لاره زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د لویو ګټو بلکې د نورو هیوادونو دپاره هم زمینه مساعدوي. درې نقطې ته دلته په ستراتیژیک لحاظ باید متوجه سو. اول دا دی چې د افغانستان مسائل او د افغانستان ژیوپولیټیک نقطه چینایانو دې ته وادار کړی چې باید د افغانستان سره ستراتیژیک تعامل ته ورسیږي. کله چې چینایان او روسان د افغانستان سره په ستراتیژیک تعامل کې رسیږي، دا معنا دی چې بیا پاکستان ته وایي چې د افغانستان په امورو کې مداخلت مه کوه. مفهوم دا دی چې افغانستان، موږ باید دا سیاسي خبره کړو، د پاکستان مشران یې هم وایي افغانستان د پاکستان لپاره تهدید نه دی، خو که پاکستان د افغانستان لپاره تهدید وي او افغانستان په هکله خپل پالیسي ته تغییر ورنکړي، نو دا معنا دی چې چینایان او روسانو لپاره هم پاکستان تهدید ګرځېدلی شي. مفهوم دا دی که پاکستان غواړي چې د سیپاک هغه پروژه کامیاب سي او که غواړي چې پاکستان د منځنۍ اسیا نه د جنوبي اسیا د منځنۍ اسیا سره وصل سي، یوازینۍ لار هغه ده چې د افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. بل دلته ستراتیژیک نقطه تر ټولو اساسي او بنیادي دا دی چې ګوري که تاسو د افغانستان اوسنۍ اقتصادي ناورین ته ګوري، سره چې باید حکومت دا مسؤلیت لري چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي، خو دغه هم باید متوجه شي چې هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې په میلیونونو ډالر ځان سره وتښتول، د خاورې سره خیانت وکړ، د خاورې سره جنایت وکړ، د افغانستان پیسې وتښتول، د افغانستان قدرونه یې ویوړ. دا اقتصاد نننی د هغه دوی د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې منځته راغلی. بل موضوع دلته غواړم په صراحت او جرأت ووایو، افغانستان من حیث یو ملت او من حیث د داسې یو ملت چې 50 کاله مسلسل د افغانستان په امورو کې ګاونډیان مداخلت کول، روسانو مداخلت کول، امریکا مداخلت کول، نور خلکو مداخلت کول، نن د نتیجې ته رسېدلی چې د خپل خاورې او د خپل جغرافیې مالکیت ولري. په دې معنا چې بهرنی سیاست اولنی پاراګراف دا دی چې هم ناپېیلی دی او هم افغانستان دفاعي سیاست. مختار صاحب، بس مخکې له دې چې حسیني صاحب ته ولاړ سم، ستراتیژیکه ملګرتیا
جغرافیه تاسو یاد کړله. اساس یې څه شي ده د افغانستان، چین او روسیې ترمنځ دغه معیار څومره پوره سوی؟ نن د دنیا اکثرا جنگونه بنیاد اقتصاد دی. که چیرې افغانستان په کوریدور باندې بدلیږي د چینایانو ته او روسانو ته مستقیما اقتصادي ګټه رسوي. په دې معنا کله چې ستا اقتصاد د نړۍ د قدرتونو سره لکه چین او روس وصل سو، په خپله د افغانستان په جغرافیه کې جګړه منتفي ده. موږ د افغانستان د اسلامي امارت نه غواړو چې د چینایانو او د روسانو په منځ کې د هغه توازن نقطه وګرځي چې هم د چینایانو تکنالوژي افغانستان ته راوړي او هم د روسانو تکنالوژي افغانستان ته راوړي. په دې اساس افغانستان کولی شي چې قوي منظم دفاعي سیستم ولري او دا به قطعا د غرب سره په تقابل کې نه وي. مننه کوم. حسینی صاحب، موضوع بعضی کارهایی که باید امارت اسلامی انجام بده، انتقاد الکوزی صاحب بود که کارهای اقتصادی باید به مردم کار پیدا شود. چقدر امارت اسلامی در عرصه کار کرده به خاطر رشد اقتصاد زمینی کار؟ خب ما اگر یک نگاه اجمالی به کارکردهای امارت اسلامی در 5 سال داشته باشیم که ما حدود 22 روز دیگه مونده که 5 سال را امارت اسلامی تکمیل بکنه، انصافاً امارت اسلامی در عرصه های اقتصادی، کارهای بازسازی داخل افغانستان، تعاملات با دنیا، در همه عرصه هایی که شما فکرش بکنید یک کارنامه بسیار مثبت و کارنامه بسیار خوبی داره. ما دوران جمهوریت یاد ما نرفته، 20 سال آمریکایی ها، خارجی ها در افغانستان حکومت کرد، میلیاردها پول داخل افغانستان سرازیر شد از آدرس همین مردم برای همین مردم، اما اثرات مثبتش مردم ندید. نه در بخش صحت دید، نه بخش اقتصادی دید، نه مسائل بازسازی سرک‌ها، شاهراه‌ها، کلانشهرها، روستاها، قصبات، کارهای اقتصادی داخل افغانستان به هر حال هیچ چیز برای مردم اینها انجام ندادن. این پولها رفت به دست یک تعداد افراد سودجو چه داخلی و خارجی قرار گرفت. با آمدن امارت اسلامی اگر انسان لله فی الله صحبت بکنه، کارنامه بسیار درخشان امارت اسلامی در همه عرصه ها داشته و در رابطه با مسائل اقتصادی و مسائل کار داخل افغانستان. با کدام امکانات؟ با امکاناتی که از همین خلاصه منابع داخلی افغانستان گرفته شده، از خود همین مردم بوده، همین مالیات اندکی که از مردم گرفته. به هر حال دنیا امارت به رسمیت نشناخت، پولهای افغانستان بلوکه شد، کمک‌های خارجی قطع شد، مؤسسات مؤثری خارجی که داخل افغانستان اینا فعالیت بشری داشت، اینها با اینادهایی که با امارت اسلامی داشت اینها را قطع کردند. امارت اسلامی با این منابع اندکی که داخل افغانستان داشت، با این مالیات اندک و راه اندازی پروژه های اقتصادی داخل افغانستان، اینا کارهای کمی نیست. کدام کارهای ناممکن را ممکن ساخت که شما وصفت امارت اسلامی کارهایی را امکان داد و کارهایی را در انجام داد که در 100 سال تاریخ افغانستان انجام نشده. مثلا پروژه تاپی، مثلا همین خوشتپه پروژه‌ای است که 80 سال قبل این برنامه‌اش بود که باید راه انداخته میشد و کار میشد. امروز این کار بسیار اقتصادی کلانه و کار هم به پایان رسیده. با اینمی زحمات امارت اسلامی، با پشتکار امارت اسلامی، با خدمات امارت اسلامی، این کار الان داره تکمیل میشه و این کار اگر تکمیل شه که انشاءالله تکمیل شده، یک بسیار کار کلان اقتصادی و کار به هر حال مهمی در شمال افغانستان به وجود میاد، در بخش زراعت و در بخش کارهای خدمت شما که عرض و اقتصادی. این کاری هستش که امارت اسلامی انجام داده. مسئله مسلک و مسلکی بودن چقدر توجه داشته؟ انتقاد به این بود که توجه صورت نمیگیره. من با احترامی که به همه عزیزان و مهمانان حاضر در بحث دارم اینها، چون من وقت موضوعی نسته که پشتو زیاد نمیفهمم. گفتن که افراد مسلکی نیست در ادارات. نه، من مخالف موضوع هستم. باور بکنید من با این جمله میخوام که حرف این عزیز برادر من رد بکنم. ببین، همین موضوع پول افغانستان 5 ساله که نه تنهای پول ارزش را از دست نداده،
بلکه ارزشش افزوده شده. اگر یک انسانهای معیاری، یک انسانهای متخصص، یک افرادی که در رأس حکومت هست، در رأس وزارتخانه ها ادارات دولتی هست، اگر اینا نباشه امروز افغانستان دچار بحران بسیار کلان ما روبرو بودیم. امروز شما ببینید ما در افغانستان با اینمی امکانات اندکی که امارت اسلامی داره و مردم افغانستان هم به شدت حمایت کردن، از هر جهت مردم افغانستان حامی و پشتیبان این نظام بوده و هست. همه اینها نشان میده که امروز الحمدلله در حکومتداری، در مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی، در تعاملات بین المللی و حتی در کارهای خدمت شما که امنیتی که بالاخره او زبان زده هم هست و همسایه‌های ما میدونه، افغانستان امارت اسلامی بسیار درخشنده و خوب عمل کرده است. میم سر همکاری روسیه و چین میگه که ما حاضر هستیم بین افغانستان و پاکستان روابط خوب بسازیم. اگر روسیه و چین میخواه مسئولیت خود انجام بده یا میانجیگری بکنه، کدام کارهایی است که انجام بده؟ ببین من اینجوری این جواب سوالتون رو میخوام بدم. نقش روسیه و چین یقینا به عنوان دو قدرت در دنیا خصوصا همسایه افغانستان خیلی میتونه یک نقش مؤثر و سازنده در مسائل مشکلاتی که بین افغانستان و پاکستان هست داشته باشه. اما من از همین تریبون میخوام عرض بکنم هم به روسیه و هم به چین که اگر روسیه به دنبال یک منابع اقتصادی خوبی داخل افغانستانه و اگر روسیه و چین میخواد داخل افغانستان منابعشون حفظ بشه، باید صادقانه در قبال افغانستان، دولت افغانستان، امارت اسلامی افغانستان عمل بکنه. مننه کوم له تاسو نه درنولیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر اله سالکوزی صاحب جربست نه زو څه چې تاسو وړاندې کړی دلته بیرته ځواب څه. اوس راځو د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته چې روسیه او چین وایي چې موږ حاضر یو سره جوړ کړو. که چیرته چین او روسیه غواړي په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي، کوم تعهدات یا کومې ژمنې دي چې له پاکستان څخه باید واخیستل سي؟ ګوري د هر روغ جوړ لپاره باید اراده موجوده وي. پاکستان همیشه لوب کوي، کله چې څوک لوبې کوي نو طبعا مخلص او صادق نه وي څه شی چې وایي. نو دې لپاره یو خدا ده چې چین او روسیه باید په عمل کې پاکستان ته داسې وایي چې افغانستان زموږ لپاره هم مهمه ده، ځکه د افغانستان زموږ لپاره د ثبات زموږ ملي ګټو سره تړلی ده. چین ورته وایي چې افغانستان زما ګاونډي ده. صحیح ده، تاسو به خپل ځینې مسایل لري، خو دا مسایل تاسو کولی شئ د ډیپلوماتیکو له لارې حل کړئ، ځکه چې ستاسو د یو بل ګټه هم سره تړلې ده. ځکه چې افغانستان پاکستان سره تړلې دي، ډېر قوي تاریخي او کلتوري او ډېر مسایل سره شریک لري. نو ګټه به د دواړو په دې کې ده چې دوی اقتصادي مسایلو باندې پام وکړي. الکوزی صاحب، کوم خطر پاکستان، افغانستان، چین، روسیه او سیمې ته متوجه کړی چې په اساس باید پر پاکستان فشار راولي؟ ترڅو پورې چې چین او روسیه زغر د پاکستان ته ونه وایي چې کوم لوبه چې تاسو کوئ هغه د غرب په اشاره کوي، دلته د بې ثباتۍ راوستلو کوشش کوي. په دې باندې موږ پوهیږو، تاسو دا کوشش مه کوئ، ځکه چې دا زموږ په تاوان هم ده. که چېرته تاسو دا کار کوئ، دا نه یوازې دا چې د افغانستان په تاوان ده، بلکې دا زموږ په تاوان هم ده. چین ورته ویلی شي چې افغانستان سره زما ګاونډي ده، زما اقتصادي ګټې ورسره تړلې دي، زه دلته پانګونه کوم، زه د دې امنیت او د دې ثبات، زما د امنیت او ثبات سره لپاره مهمه ده. همدغسې د روسیې لپاره افغانستان همیشه مهمه و، ځکه چې د جغرافیې لحاظ نه چې چېرته تړلی ده، دا ورته مهمه ده چې په افغانستان کې امنیت او ثبات وي. نو بیا په عملي توګه په افغانستان کې دوی پانګونه وکړي، د کادرونو په روزلو کې، د مسلکي خلکو په روزلو کې. روسیه په دې برخه کې خصوصا په پوځي برخه کې ډېره مرسته کولی شي، چین یې کولی شي. دوی باید له یو طرف نه پاکستان ته قناعت ورکړي چې دا نه ستا په ګټه ده چې په ګاونډ کې د خپل ګاونډي
ته وخت دغه اقتصاد ته تاوان ورسوي، دغه امنیت ته تاوان ورسوي، دا ستا د خلکو په ګټه هم نه ده. پاکستان باید په دې باندې راضي کړي، ځکه پاکستان کوم بهرنۍ تګلاره چې پالیسي چې ده د خپلو ګټو په تاوان هم ده. ځکه چې کوم تګلاره دوی وړي ورځ تر بلې د خپل خلکو اقتصاد کمزوری کوي، مشکلات الوکوزی صاحب ستاسو باور دا د پاکستان په تاوان هم ده. ستاسو باور څه ده چې آیا روسیه او چین کولی شي چې پاکستان سولې ته حاضر کړي؟ کوشش کولای شي چې د ډېره حده پورې تاثیر په غورځولی شي، خو د پاکستان د ټولو نه مهم بادار چې ده سمه ده چې د چین نه ډېره ګټه اخلي، د روسیې نه ځینې وخت ګټه پورته کوي، خو د ټولو نه هغه اصلي اول نمبر کوم بادار چې ده هغه امریکا ده. نو هغه به خامخا د غرب او د امریکا اشارو ته ګوري چې دوی څه ورته وایي، په ټوله کې بیا هغه تګلاره او پالیسي مخته وړي. داسې هم نه کوي چې چین بیخي ځان نه خفه کړي یا روسیې سره داسې یو څه وکړي چې هغه ځان نه خفه کړي، خو په مخامخ ورته وایي چې هو تاسو سم وایي، څه بهانې به ورته جوړوي، خو په حقیقت کې هغه تګلاره مخته وړي کوم چې امریکا ورته وایي. پاکستان همیشه د پیدا اخ نه تر اوسه پورې د غرب اول د برطانیې او د امریکې په اشاره روان ده، د هغوی تګلاره مخته وړي، یو اجرتي هغې د په سیمه کې چې همیشه د دوی نه د خپل هغه لپاره مقاصد لپاره کار اخلي. خو روسیه او چین په دې پوهېږي چې پاکستان د چا په اشاره چلیږي، نو باید دوی خپل فشار په پاکستان زیات کړي، خپل ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره داسې پیاوړې کړي چې پاکستان ته وښیي چې د افغانستان بې ثباتي موږ ته تاوان رسي، زموږ ملي ګټو ته تاوان رسي، بالاخره دا کار ته مه کوه. عاطف صاحب بس پای ته رسو، دوه سواله. یو سوال دا چې کم چینایي وګړی چې هغه مسلمان سوی په قندار کې له افغان نجلۍ سره کوژده کړي، ځینې زموږ افغانان چې بهر دي اصلي مسایل پرېږدي، په دغسې مسایلو باندې ځان اخته کوي چې ولې دغسې یو څه سوی. که راسو مقایسوي ډول ته آیا افغان نجونو په بهر کې دغسې تجربې لري چې له نورو سره ودونه کړي وي؟ که چیرې هغه کړي بیا دا کوي هغه ته څه نه وایي، دلته بیا انتقادات، دا خپله تاسو څنګه مقایسه کوئ؟ دغه موضوع هایلایټ کول او میډیا کې مطرح کول د هغو استخباراتو کار دی چې د افغانستان د سیاسي هویت سره دښمني لري. افغان او د افغانستان ملت یو ستر عظیم تاریخ د نامسپارۍ لري. د مسایل د میډیا کې چې کوم په سوشل میډیا کې د فیسبوک خلک دی، هغه د فیسبوک خلکو ته د یو دغه مسئلې ته راځم. په بهر کې څومره دغسې مسایل سوي دي چې هغه که چیرې انتقاد کړي خو باید ټول راواخیستل سي. دا خو مثبت ټکی دا ده چې دا چینایي ځوان مسلمان ده او دلته اوسېده. اکثرا ډیر داسې خلک چې امریکا او کانادا او استرالیا کې اوسېږي افغانان دي، خو د امریکایانو او استرالیانو سره یې واده کړی. په دې لحاظ دا استدلال نشي کېدلی. کله چې یو ځای مسلمانېږي او پر خدای او قرآن او پر پیغمبر ایمان پیدا کولی شي، هر یو انسان کولی شي هغه سره تعلق ولري او شرعا ورسره واده. دا موضوع په افغانیت باندې او د افغانستان په سیاسي هویت باندې هیڅ اثر نه لري. دا د پروپاګانډو یوه برخه دی. اجازه راکړئ مختصر عرض ولرم. مختصر ګورئ، دلته د پاکستان موضوع مطرح شو. په صراحت دا باید وویلی شي چې افغانستان په دغه سیمه کې یو قدرت دی. افغانستان یو خپلواک، آزاد او استراتیژیک جغرافیه لري. که پاکستان د افغانستان لپاره تهدید نه وي، افغانستان قطعا د پاکستان لپاره تهدید نه دی. یو نکته. دویم نکته دا دی چې امریکایان او روسان دواړه نه غواړي په دوو جبهو کې یو ځل سره ووهي. یو جبهه په اوکراین کې خلاص شوی، روسان نه غواړي چې بله جبهه دلته په افغانستان کې د امریکا یا د نورو خلکو پر ضد خلاصي. بنان هغه سناریو پای ته رسېدلی چې دوی داسې تبلیغات کوي چې په افغانستان کې نیابتي استخباراتي جګړه د قومونو له ادرسه منځته راځي. بل موضوع دلته اساسي او بنیادي موضوع دا دی چې افغانان یو نظام لري.
دا نظام سره له ټولو ستونزو چې موږ ورته ګورو خو دا نظام د افغانانو نظام دی او کولی سي افغانستان مننه کوم. خپلو ملي ګټو په رڼا کې د دغه نظام حمایت وکړي او هر څوک چې په افغانستان کې نظام نه غواړي د افغانستان د بقا او د سلامت پر ضد. مننه کوم. حسینی صاحب خواستتان از روسیه و چین چی است در قبال افغانستان اگر واقعا اینا خود ثابت میسازه و کاری که باید انجام بده روسا فعلا چی باید باشه؟ من به عنوان یک تبع افغانستان دو تا خواهش از روس ها و چینی ها دارم. اول اینکه روس ها و چینی ها اوضاع افغانستان خوب درک میکنن و در رابطه با رابطه نیک و یک تعامل خوب تفاهم تلاش کردن و انصافا امارت اسلامی هم در این مدت 5 سال کارنامه خوبی را داشته. اما اگر میخوان که صادقانه با افغانستان یک رابطه نیک داشته باشه، هم در رابطه بحث اقتصادی، بحث مواد کوکنار، بحث مواد مخدر و مسائل های امنیتی داخل افغانستان، اینا بیان عملا وارد کار شوند. با اعلامیه و اطلاعیه کار جور نمیشه، با صحبت کردن کار درست نمیشه. عملا اینا بیاد داخل افغانستان یا اینکه افغانستان حمایت بکنه. اولی که امارات به رسمیت بشناسن، بعد از نظر مالی امارت اسلامی را اینا حمایت بکنن. محو کوکنار، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با توریست ها. این مسئله توریست در افغانستان تنها نیست، این دامنگیر همه کشورهای دنیاه. باید تجهیزات بده. باید تجهیزات بده، باید حمایت مالی بکنه، باید حمایت سیاسی و بین المللی انجام بده. به خاطر افغانستان یا به خاطر خودی؟ به خاطر خودشون. به خاطر خودشون. اگر بخواد منافع داخل افغانستان جستجو بکنه، افغانستان باید افغانستان باثبات باشه، افغانستان دارای امنیت باشه. در افغانستان باثبات، در افغانستانی که اینها دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشان خصوصا اقتصادی هستند، باید اینا عملا بیان کمک بکنن به افغانستان. امنیت فعلی افغانستان که یک موضوع اساسی برای منطقه چگونه است؟ افغانستان امروز بخوای نخوای دارای قدرتیه. ایره هم کشورهای دنیا میدونه، هم همسایه. امنیتش چطور است؟ امنیتش هم خیلی امنیت بالاییه. امروز شما در سراسر افغانستان اگر شب روز مسافرت بکنید در نقاط افغانستان، شما امروز اگر مسافرت داشته باشین، ایره من بارها از تریبون‌های دیگه گفتم و دنیا هم میدونه، همسایه هم همین چینی ها، آمریکایی، روس ها میدونه اینه. افغانستان امروز الحمدلله با زحمات و تلاش های امارت اسلامی، نیروهای نظامی و استخباراتی امروز امنیت بسیار بالایی را داره که ما را میتونیم اصلا مقایسه بکنیم با خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا. اونایی که امروز ادعای دارن در دنیا امنیتش به اندازه امنیت افغانستان نیست. این واقعا قابل تحمله و باید هم روس ها و هم چینی ها این موضوع رو درک بکنه. یک، در رابطه با پاکستان من میخواستم حرف داشته باشم. مهربانید کوتاه. در رابطه با افغان ما 2-3 تا جلسه روس ها و با مقامات امارت اسلامی با پاکستانی ها داشتن. اگر میخواهن پاکستان را مهار بکنه، چینی ها و روس ها میخوان یک نقش سازنده در رابطه با مهار و خودسری های پاکستان و دولت پاکستان در امور افغانستان داشته باشه، باید به اینا فشار بیاره و تا فشار نیاره پاکستان به هیچ وجه، چون منافع پاکستان در افغانستان دیگه تامین نمیشه اون چی که اونها میخواه. این مسائلی که امروز در بدخشان و در واخان و جاهای دیگه اینا میخوان راه بندازن، اینها سیاسیه، اینها حساب شده است، اینها کارهای استخباراتیه، اینا کارهای مسئله پاکستان شما یفتل چگونه میبینین؟ ببین، من اون چی که در بدخشان و اون چی که در شمال خصوصا در بدخشان اتفاق افتاد، این کاملا سیاسی و استخباراتی و دستهای استخباراتی کشورهای، بعضی کشورهای همسایه از جمله پاکستان، به خاطری که بخواد اهمیت راه استراتژیکی قربانی از این مسئله کیست؟ تاوان به کی میرسه؟ فایدهش کی میگیره؟ ببین، قربانی این موضوع اول خود کشورهایی است که دخالت در امور افغانستان میکنه، چون افغانستان باثبات به نفع همه کشورهای همسایه از جمله پاکستان هست و اگر این خباثت ها و اگر این دسیسه ها را اینها ادامه بده، یقینا اولین دودی که به چشم خواهد رفت به خود همین کشورهای هست از جمله پاکستان خواهد رفت. تشکر. حالا کوزای سے باز پای ترسه و گټ کار د روسیې، چین او افغانستان څه وی باید؟ ګوره، هم د روسیې لپاره او هم د چین لپاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې ثباتي او امریکا او د امریکا
کوم کرایي نوکر چې په دې سیمه کې پاکستان دا به دې ته پرې نه دی چې د افغانستان کې بې ثباتي راولي. دوی که واقعا غواړي په عمل کې ډېر څه په دې برخه کې کولی شي، که هغه د پوځي تجهیزاتو مسله ده، که هغه د مسلکي پرسونل ټرین کول دي، که هغه نور پانګونه په افغانستان کې کول دي. نو دا روسیه او پاکستان لپاره دوی بهترین فرصت ده ورته چې دې نه استفاده وکړي او د افغانستان د ثبات کې یو مهم رول ادا کړي او پاکستان ته اجازه ورنکړي په دې برخه کې چې په افغانستان کې بې ثباتي راولي. الکوزی صاحب، مختار صاحب، حسیني صاحب، درنولیدونکو ستاسو له ملتیا څخه مننه کوم. تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.